Muslim English Language Institute. Reading. My home. خانه من، زما کور. I live in a big house in Kabul city. من در خانه بزرگ در شهر کابل زندگی می کنم. زو په کابل ښار کې په یو لوی کور کې ژوند کوم. There are many houses near my house. خانه های زیادی نزدیکی خانه من وجود دارد. زما کور ته نږدې ډیر نور کورونه هم شته. There is also a playground in which children play different games. آنجا یک میدان بازی هم هست که کودکان بازی های مختلف را انجام می دهند. هلته د لوبو یو میدان هم شته چې ماشومان پکې بیلابیلې لوبې کوي. My house has one living room, a kitchen, and 3 bedrooms with 4 bathrooms. خانه من دارای یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه، 3 باب اتاق خواب با 4 تا حمام دارد. زما کور یو د اوسېدو اتاق، یو پخلنځی، 3 د خوب اتاقونه او 4 حمامونه لري. There is also an orchard. همچنین آنجا یک باغ میوه ها هم وجود دارد. دغه راز هلته د میوه یو باغ هم شته. There are many different flowers in it. گلهای مختلفی در آنجا وجود دارد. هلته پکې بیلابیل گلان شته. There is also a well in the middle of our courtyard. همچنین یک حلقه چای آب در وسط حیاط وجود دارد. همدارنګه د حویلی په منځ کې یو څه هم شته. I love my house a lot because my home is my castle. من خانه خود را بسیار دوست دارم زیرا خانه من قصر من است. زما مې خپل کور ډیر خوښ ده ځکه چې زما کور ماڼۍ او قصر ده. I live there with my family happily. من با خوشحالی همراه خانواده ام آنجا زندگی می کنم. زه مې هلته له خپل کورنۍ سره په خوښۍ اوسېږم.